گزاره وکړو پبجي چې کوم دی ستاسو ژوند بیخي تباه کوي لکه څنګه چې اکورډیان کې نه علي په دقه انداز د پبجي پلیئرز ناسي او یو بل ته یو ته کنځلي بل ته کنځلي په هغه مور په هغه پلرانو باندې رحم وکړئ په هغه غرونو رحم وکړئ کوم چې ستاسو دپاره په پردي ملکونو کې ذلیل شو خوار شو ستړي شو ښه شان ګیم پې کوئ نو په دې باندې خپل ټایم مه ضایع کوئ د عثمان بھائی په شان د دې وروڼو په شان کوشش وکړئ خپل ژوند جوړ کړئ په پبجي خپل ژوند مه تباه کوئ دا ژوند ډېر قیمتي دی د دې به زموږ د ټول نه د سیکنډ جواب تپوس کېږي ډېره مننه د سوشل میډیا باره کې به زه دومره ووایم چې که تا سره یو فالوور یو که سل یو که زر د دې به ستا نه اول تپوس کېږي تپوس به زموږ نه د هر یو کس نه به کېږي موږ به د دې دنیا نه ټول ځو زم که ستا یو فالوور دی که سل یو که زر دی تا هغوی ته دومره څه وښایې چې ستا ذمه پرې بیا فارغ یې ته الله ته جوابدeh نه که الله ستا نه څه تپوس وکړي چې ته پکې بیا په هغه دنیا کې پساونې په دې دنیا کې پساونې ځینې ملګري دا ایډیټینګ کوي تاسو به کتلي علي بھائی چې د پلانې ګانا به یې په هغې به خپل تصویر لګولی زه هغه غرونو ته خصوصا وایم چې کم از کم تاسو را خپل تصویر مه لګوئ د مرګ په ټولو را روان دی کېدای شي یو سیکنډ بعد زه هم نه یم بل هم نه تاسو هم نه یې ستاسو دا تصویر ستاسو دا ایډیټینګ به دا ټولې دنیا کې دغه شان د اخره پورې چلېږي ته په تورو تیارو کې پروت یې ستا دا تصویر او دغه ګانا به چلېږي د هغې نه علاوه علي بھائی خو ډېر زیات رڼا واچوي خو پبجي چې کوم غټ لعنت دی زموږ باندې اوس هم په دې ناستو ماشومانو کې لوڼو کې شرم کې چا سره نو زه وایم ټیک ټاک ویل څنګه چې بیا هم لږ انسان څه ګزاره وکړو پبجي چې کوم دی ستاسو ژوند بیخي تباه کوي او زما په دې علاقو کې او په دې وطن کې خصوصا په دې کې پرې لکه څنګه چې اکورډیان کې نه علي بھائی په دقه انداز د پبجي پلیئرز ناسي او یو بل ته یو ته کنځلي بل ته کنځلي دومره کنځلي علي بھائی چې ما چېرته په ژوند کې نه دي اورېدلي دا پبجي پلیئر خفه نه شي خو زه ته لنډ وایم چې په خپل ځان باندې رحم وکړئ په خپل مستقبل باندې رحم وکړئ په خپل مور پلار رحم وکړئ په هغه مور په هغه پلرانو باندې رحم وکړئ په هغه غرونو رحم وکړئ کوم چې ستاسو دپاره په پردي ملکونو کې ذلیل شو خوار شو ستړي شو تاسو له خپلې وینې او په خولو باندې هغه حلال رزق ګټي تاسو په هغې د غټې موبایل اخلئ او دا بې غیرته شان ګیم پې کوئ نو په دې باندې خپل ټایم مه ضایع کوئ د عثمان بھائی په شان د دې وروڼو په شان کوشش وکړئ خپل ژوند جوړ کړئ په پبجي خپل ژوند مه تباه کوئ دا ژوند ډېر قیمتي دی د دې به زموږ د ټول نه د سیکنډ جواب تپوس کېږي ډېره مننه ادم بھائی دغه وکتونکي چې تاسو ته علي بھائی او ابن ادم بھائی تاسو ته د سوشل میډیا د استعمال په هکله خبرې شریکې کړي نو امید لرم چې دا به تاسو نوټ کړي او دا به تاسو ځان سره د دې نه ښې فایدې ولې نو دغه میسج زموږ چې کتونکو تر وړاندې کړو د علي بھائی نه دوی دواړه خو سوشل اکټیویسټ دي نو ډېره مننه کوم د علي بھای او د ادم بھای چې موږ ټیم راکړو یو ځل بیا ډېره مننه ستاسو د سلطان خان نیوز سپیشلي د ډېر چې څومره کتونکي دي یو جهان مننه غواړو چې دغه شانتې ټولنې وکړو دغه شانتې په ګروپونو کې کېږو او د سوشل میډیا نه ښه فایدې واخلو ښه پیغامات پې شریک کړو ښه میسجونه وړاندې کړو ستاسو هم یو جهان مننه ښاد او آباد اوسئ